یاره انډیوال السلام علیکم. دلته به چېرته نږدې هسپتال نه هغه والله چې هغه دا جیمې مړ د خرګاډي نه رالوېدلې دا خپې لګېدلې او سړی ډېر ګډ وډ دی. اټکي بایپاس ته نسته هسپتال ته ورشه که نه که ښه ډاکټران ناست دي. اټکي بایپاس اټکي بایپاس نصرت هسپتال ته ورشه. صحیح ده ورور الله دې خوشحاله کړه الله ډېره مهرباني. دغسې لږ لږ پلواله تا ته ما ونه وي چې زمینداري پرېږده ده خدای اقربه خو همدغه ګني دی او ګاڼې ده او ته او پلاره کونټر ته خېجه وتو شه تو که سړی اوس په کونټر ته کتلې دي. ډاکټر صاحب راتلی شو. راځئ جي راځئ. دا همه سوپه کې کېنوه سوپه پې ماته نه کېږي. جی دته څه تکلیف دی؟ یاره جي دا خو زما پلار دی او ګاڼې ته چېرته تلو دا غاړه خې د ګنو نه خرګاډي را ډک کړو بس د خرګاډي د پاسه ناستو چېرته په جمپ ورغلي نو ګني م رولوېدل او دې م رولوېد اوس یې په دې خپه کې دړ دی او پته نه لګي ته یې چک کړه. وای وای یاره دل خو به اکسرې ایستل غواړي. ټیک ده ډاکټر صاحب اسري ولا رقمه سړی راوچته وه اسري راوکاږو ښه خدایه خو ډېر دروند شو دا چې ته مړ شې بیا به دې څنګه وړو. کمپاؤنډر یې سړو خو ډېر ښه ټایم تېر کړی. ها کنه ډاکټر صاحب پوره یو ګنټه شو سړی غیب دی لا پته نه لګي. لکه راغلی. او ډاکټر صاحب راغلم. ښه ټیک دی مریض دې څه کو؟ مریض خو مې دغلته سملولې کله او زه ایکسرې پسې تللی وم. ایکسرې یې څه کړه؟ ایکسرې دې راوړه. او دا درو میړه والله ډاکټر صاحب پیسې م راسه نه وې په کشتونو مې راویسته سبزو ورنه مې قرض پیسې راواغېستې. دا د کوم ځنګل نه راغلی دی؟